د لوط علیہ السلام قوم الله پس هلاک په بے حیاي څه چل کو دا د لکانو د څخه ګناه به کول. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې سالکان بالکانو سره ملاویدل او دا خراب ګناه به یو بل سره کوله او دا به داسې ښکا پټم نه کوله، دا ښکاره په مجلسونو کې به کوله، هېڅ حیا پکې نه و، عامو مجلسونو کې به دا ګناه کوله. الله ورسره څه چلو لوط علیہ السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېږه. لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام رارو، هغه ورته نصیحت صدو ملاقه وه، دا د دې اردن او د دې فلسطین او د شام دې علاقو سره نږدې ده. لوط علیہ السلام کلی نه دی مؤتفقات، دا 15 ګڼ کلی دي. لوط علیہ السلام راغی، هغه ورته دعوت. ګوره الله پاک اله یو قوم له سزا ورکوي چې لاول په خپل حجت تام کی، قایم کی په حجت. سبا دونه وي چې الله مونږ ته خو تا دین نو لېږلی، مونږ څه خبر وو. لوط علیہ السلام ورغی، ورته ډېر زیات نصیحت وکړو، ای بچې دا ګناه ده، دا ناروا دی، دا حرام دی. او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم د ځان ساتي. څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي. او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی، جنس پرستی. په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې که هلک سره واده کوي کولی شي، او که جینۍ سره واده کوي نو کولی شي، هېڅ پابندي نشته، دا چا خپل خواهش دی. نو هلکه دا اوس څه خبره ده، دا قانون وګرځېد. نو بیا چغې وی ایډز بیماري ده او خورېږي، او بیا چغې وی کورونا راله، او بیا چغې وی پلانکې بیماري راله. دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي. بیا خو کافر ته په دنیا کې صبر ډېر کوي، ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی، د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي. او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي. حیا ختمه شوه. اوس هم زمونږ دا بعضې مسلمانان انکاران، دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی، دا مسلمان نشي کېدی. د قرآن د آیت مخالفت کوي، او هغه مسله چې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده، مونږ د انکار کوي، دی به څنګه مسلمان شي؟ زکات نه انکار کوي، دی به څنګه مسلمان شي؟ حج نه مني، دا قرآن نه ثابت دی، به څنګه مسلمان شي؟ پرده نه مني، دا د قرآن نه ثابته ده، به څنګه مسلمان شي؟ ان به یو بناستی د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان، بے حیايي خورول غواړي. مسلمان کې بے حیايي خورول غواړي. دو درې خپل سرکاري مولیان هم راوستي، هغه هم ځان سره کېنولي، او نور خلک یې هم راوستي، او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګي، دا خبرې د خلکو غوږ کې ورچوي، چې د خلکو په کې دا ګن ورواچوي او دا جراثیم پکې ورواچوي. دا کشر هلکان ټولې په دې جراثیم اخته کړي دي. نه نو څه چلو شو، نو قانون سازي شوه، نو دا خدار چې خپل حق دی، نو که هلک سره واده کوي نو څه بدیت دی. او دا اوس وګورئ، هلکه د ټولو لومبۍ خبره داره چې ته مسلمان یې که ته کافر یې. که ته مسلمان یې، خو دا ډېر خطرناک جرم دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې داسې واقع پیښې شوې. د هلکانو سره د ګناه مسله پیښه شوه. چې پیښه شوه، حضرت عمر یې راوغوښته، حضرت علي راوغوښته، وی دې سره څوک و؟ د حضور پاک زمانه کې خو دا مسله نه ده پیښه، خو د زنا مسله پیښه ده، پیغمبر مبارک سزا ورکړې ده. د غلا مسله پیښه ده او سزا یې ورکړې ده. او دا هلک سره ملاوېدل دا خو نه دي شوي. ټولو صحابه فیصله وکړه، او یو دوه درې حدیث هم پکې راووتل. بای صحابه ته معلومو څه فیصله وکړه، وی اور بلکې خندقونه وکنه، او دا هلکان چې دا چا دا غلطي کړې ده او ګناه کړې ده، پکې غونډ ورواچوي، ویې سوځوي، غونډ یې وسوځول. حضرت عمر و حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت او ټول صحابه کرامو ویې سوځوي. دا خو ډېر سخت جرم دی. خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي، حیوان سره، نو رسول الله مبارک سوی اقتلوا البهیمه، دا حیوان اوسوځوي. حرقوا بالحدیث کې راځي چې دا حیوان اوسوځوي، غوښه مه خورئ. دومره خطرناک او حیوان پکې څه ګناه ده چې خلکو ته پته ولګي چې دا جرم ډېر خطرناک. مسلمان ته دې ته څنګه
جایز وی ته څنګه وی چې دا ارچا خوخه نشه خوخه د ارچا ده خو د مسلمان خوخه د شریعت د دایرې نه بار نشي کېدی دا خو به دی وي سودم کوم ولې زما خوخه ده سبا به مور سره نکاح تړم ولې دا چا خپل خوخه ده سبا به خور سره ز نکاح تړم ولې دا چا خپل خوخه ده سبا به د لور مې د بل ته سره ودوم خو د خپل لور د خپل کور کې پاتې کم کنه او دلیل بسوي دا چا خپل خوخه ده دا چا خوخه نشتا سبا به بیا بت تم سجده کوي دا چا خپل خوخه ده سبا به بیا کاڼي تم سجدې لګي دا چا خپل خوخه ده سبا به یو سړی دلته بربند ګرځي په دې میدان کې لور خور بم بربند وباسي او د ما خپل خوخه ده نشته په شریعت کې خپل خوخه د شریعت په دایره کې دنه چې مسلمان خپل ژوند به تیری د لوط علیه السلام ورغی او د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو ایسا سر په مکوه ډیر زیات نصیحت یې ورته وکړو او ایسا سر به نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې به ټوکې کولې پاک دامنو ځان پاک حسابوې ځان پاک دامن زمونږ فخر کالکان هلک سره میلاویږي او که جینۍ سره میلاویږي او که هلک جینۍ سره میلاویږي تاسو پکې نه خورئ خیر هغه قصه ما کړې د لوط علیه السلام او بیا به هم درته څه وخت وکړم اوس خپل مقصد ته به ذکر کوم مقصد څه دی الله پاک فرشتې راولېږلې په ډېرو ښایسته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغلی ابراهیم علیه السلام پیدا ګمان وکړو چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوست و فما لبث ان جاء بعجل حنیذ لاړ او کور یې یو سخی لال کو او هغه یې ولې رویت کو میلمنو یې راوویستو ډېر میلمه دوست و ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغی غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړه په دا یو نظام و یو قانون خو دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې نو لاول په پرج ورشي نو چې سی هغه وخوري داسې هم شوي دي په اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچخانه ورغلی دی او که هغې کې څه غوښه مخه او څه پراتو هغې خوړلي دي او د هغې نه پسې د کور نه سامان تښتولی دی غل به خوراک نه کوي غلا به یې کوله هغه چې څنګه سخی ورته کېښوده هغې ګوتې نه وروړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دی دا څه مسله دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمند شو نو هغې ورته وی ملا مه یارېږئ انا رسول ربک مونږ ستا د خدای استازي یو مونږ فرشتې یو او مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم تباه کوو خو په لاره په تا رالو تاله یو زیری درکو خوشخبري درکو ماله څه خوشخبري راکوې وی تاله به خدای زوی درکوي نوم به وله اسحاق کړې اسحاق له به خدای زوی ورکوي هغه نوم به یعقوب وي ماشاءالله یعنی الله ورته په بوډاوالي کې صاحب او ښځه یې شنډه وه ومره ښځه یې بلکل شنډه وه او دیم بوډا سپینګیری دی او یې تاله خدای زوی یعنی ورته یې واوروله چې لور نه زوی به میلاویږي او دیم ورته واورېله چې نوسي د هغه به نوسې به دیم وي د هغه زوی به هم وي خوشا نو ته وی چې او ښځه یې د دیوال نه پورې غاړه چې دا خبره یې واورېده چې دا خو فرشتي دی او دا خبره وکړه نو او ورته وی مخلصه داسې دا ښځه خپل انداز کې داسې لاس دغه کړي ورته یې وی زه خو بوډۍ ښځه یم زما بچي به کم دی وی دا د الله فیصله ده بېغمه کېره دا به کېږي پښتانه وی غم خادر ور خوري دلته کې ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکړي چې دی خوشحاله شي هلته د لوط علیه السلام قوم تباه کوي دی له خو یې زیری ورکړه دوی خوشحاله شو نو او ته څه وایي نو یجادلنا فی لوط هغه لاول یې ورسره فی قوم جګړې ابراهیم زم خو او ډېر نرمدلو ډېر زیات نرمدلو وی نه مه کوې امید تباه کوې بالکل چې تباه نه کوي سم بشي خیر دی او د خدای بندګان دي او ټیک بشي او ټیک بشي هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تباه کېږي او لوط علیه السلام او د هغه قوم به خدای بچ کوي پیغام او سستار واره او د هغه خاندان به خدای بچ کوي او دا د خدای فیصله ده به دې کې لورې ګوتې مه وه ډېر صبر ورته الله وکړه لوط علیه السلام پې زړه ستړی که او ډېر منتونه یې ورته وکړل خو بې حیایي خدای نه برداشت کوي چې بې حیایي چا هم کړې ده نو خدای رانیولی دی بعد انسان یې بې حیایي کوي نو خدای پې سقا بیماري راولي په کور یې راولي په ده راولي په خاندان یې راولي په بچو یې راولي غم ورته پېښ کړي مصیبتونو نه کور نه خالي کېږي د غمونو نه کور نه خالي کېږي
او بعضې وخت کې خدای پاک عام عذاب راولي. تاسو نه ګورئ دا سیلابونه چې راشي او تبخطبی وکړي، الله خو چا سره ظلم نه کوي. دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه راوغورځوي، الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي. یار یو شی دی اوچو سره لامده بیا سودي. که ته وایې دې کې خو نیکان هم لاړل، نو نیکان هم ځي صاحب. نیکان ولې ځي؟ نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه، ولې ورته نصیحت نه کوې؟ دا پوهې که که نه، ولې نه پوهې؟ هغې وایي دا هر چا خپل قبر دی وایي. اوس هر چا خپل قبر دی، نو اوس تماشه پت کوه چې تا م ورسره وړم په سیلاب او که دې ورسره نه وړم. یو مثال به درله درکړم. حضور پاک فرمایي یو کښتۍ ده، کښتۍ دوه چته ده، لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی. قراندازي وکړه، نیم بره شو نیم لاندې شو. اوس لاندې چت والا اوبه پکار دی، نو دی خو لاندې سورې نشي ایستی، نو دی بره چت ته خیږي، نو د بره چت نه برقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان له. نو بره چت والا او بیا څه کوې؟ بره راخیږي او اوبه ټول م وشیندلې او زمونږ باندې م ټولې اوبه توی کړلې او ټول کښتۍ م لمده کړله. کوزې هغې ورته یار وروره مونږ به اوبه څښو، اوبو نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږې. دی ورته څه وایي؟ وایي مونږ به لاندې سورې وباسو، ځکه بغیر د اوبو نه ژوند نه تېرېږي، ځان نه به سوړه وباسو چې اوبه راشي. نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسې. که سوړه مو وایسته اوبه رالې خو مونږ هم غر کېږو، تاسو هم غر کېږئ. او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی بره نه اوبه وړئ، که مونږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسئ. نو دواړه بچ شو. او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زمونږ خپل، ستاسو خپل چت زمونږ خپل، وباسئ زمونږ در باندې څه. نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه، نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي. دقه رنګې که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پیشه او که خدای پیشه خپل قبر کې سملي، داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاسونی سره ګناه نه منې کا، نصیحت ورته وکړه، او که نه سمېږي هجرت دې کوه، دا علاقه پرېږده، بس په دې عذاب را روان دی. ګورې په ژبه یې پوهېږه، په لاس یې پوهېږه، نه تخته ته خپې ته وباسه، هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی. او نن سبا زمارونو خلک وي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي. ولې په تکلیف مصیبت کې دي؟ نن مسلمان بې حیا دی، دومره بې حیایي د قسم په خدای زه حیران شمه. پخوا به خلکو د عالمانو څونه حیا کول. موږ د کور خوا کې د مشرانو ته پته ده، پخوا په دې خادو کې خلکو ډول غږاو، او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنګ کې هغه ډول او سرنا او هغه شیدونه به او د هلکانو به ورته په لاره باندې بنګله منګله اچولې وه. نو دا شی چې به زمونږ د جنګ راغی زمونږ د کور خواله به راورسېد، نو وی مولوي صاحب کور دې بند کې. نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه. قسم دې دې مشرانو ظفر لاله او دا ټول ناست دي، د جانزیب دا یې ناست دی، د حاجي صاحب ناست دی، تپوس ته وکړې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده و بیا که به نه بنده، جومات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند که، دونه حیا وه پکې. سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی، سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي، پلار مخ کې به نسوار نه اچول. داسې حیا وه زمارونو. او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه؟ په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به په کور کې دننه یې ښودې وه، او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې وته او تړلې موټر ته به وخته. او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړې د مشرانو نه، نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده تاو کړې وه. پرده کوچوان په منځ کې سي چې شاته به ښه دي، د کوچوان او د هغې منځ کې به هم پرده تړلې وه. اوس خو چې وادي ښځې د هغه سوکو والا کېړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته رسي مرسونه او چې روانه شي او ته ورته ورګه پرده ولې مخ پې خوږ دي څه ټقه 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 نیغه به روانې یو موټر ته وخېږي. حیا لاړه، حیا کم ده، بې حیایي شروع ده. هلکان او جینکې تاسو ورشئ پېښور کې به دې مارکیټونو کې وګورئ، اسلام آباد کې وګورئ، لاهور کې وګورئ، حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خو جینکو نه. او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی. ای مسلمانانو جینکو مه کوئ دې مخلوط ته هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه، او که کوئ پرده کې کوئ، هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ.
دا جنه او دا الک د یو بل نه جدا اوسېږي، د خدای نه حیا وکړئ رونو، بچو د خدای نه حیا وکړئ. ناستی با دکاندار نه به سودا کوي، جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی، اب ولا بوتل د راوړي د پیپسي وغیره او دی به ښه مزېدار پړونې به لرکي او څادر به لري کې، دکاندار مخکې به مری او مخ کاره کې بوتل بس کی. دا حیا کم خواله دا به خدای رو نیسي که نه، بیا به څه کوې؟ په داسې غم به دې مبتلا کي، په داسې بیماری به دې مبتلا کي، په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسې او خدای به دې قبلوي. هغې لاړل لوط علیه السلام له په خشته او شکل لاړل، بس قوم خبر شو، وی میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي او ډېر خوبصورته دي، په منډه منډه راځغلېدل. چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی، غمجنم شو چې د ما میلمانه خو ډېر ښایسته ښکلي شکل دی او د ما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي، دا وایرس، دا بیماري، دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شم. همدغه مې راغی. لوط علیه السلام ورته وایي د خدای خاطر وکړې، ما مه شرموې، میلمانه مې. وایي غلي کښېنه، تا ته پته نشته چې موږ سره راغلي یو. هؤلاء بناتي ان كنتم، دا ستا د قوم لوڼه د پیغمبر لوڼه، دا ډېرې لوڼه مې دي، لکه زه تاسو ته بچې وایم، دا ډېر بچې او ډېرې لوڼه مې دي په دې قوم کې، جایز نکاح بدله وکړمه، چې څوک هم خوښي دا مه کوئ. هغوی ورته ویې په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي وي به کوو. ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر. لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، ارمان که خپل طاقت مې وی که نه، یا قوم مې وی، دی قوم یې نو پردي قوم ته تللی، خپل قوم خو ابراهیم علیه السلام یې تره دی، پردي قوم ته تللی دی، قوم مې وی نو اوس به ما خپل قوم راوستی چې ای قوم راشه زما د میلمزو بېعزتي کېږي. خپل طاقت مې وی نو ما به اوس دا میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناکه بېعزتي کېږي. ډېر غمجن شو، ضاق بهم ذرعا سیء بهم، ډېر غمجن شو. بس هغې ورته وی ای لوطه چې غمجن نشي، مونږ د الله استازي یو، مونږ ته دوی پوټیم نشي رانږدې کېدی. او جبریل علیه السلام خپل وزر له معمولي غوندې داسې کلس ورکړو، هغه الکان چې راغلي وو د دې ګنده سوچ په فکر او دا الکان راغلي دي، مونږ به دا ګناه ورسره کوو، ټول خدای په سترګو ړانده کړل، پته په داسې و چې په سترګو خدای ړانده کړل. او لوط علیه السلام ته وی وځه شابه زر وځه، قوم باندې مونږ راغلي وو عذاب راولو، او سحر وختي پېشمني به په دوی عذاب راځي، او پېشمني نږدې دی، او تا به خدای بچ کوي او ستا قوم. مګر یو خبره ده، شاته به نه ګورئ، که چا شاته وکتل هغه له به سزا میلاوېږي. ښځه به دې بچ ته ځه وځه. بس لوط علیه السلام خپل قوم ته ټولو ته یې ځای چېږي. فنجیناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین. وایي ځای ټول لاړل. منافقه وه، ښځه منافقه وه د لوط علیه السلام سره، خو د قوم سره زناکاره نه وه، بدعمله نه وه. د یو پیغمبر ښځه بدعمله او زناکاره نه ده تېره شوې، خو دا اطلاعات بیا ورکول وله. د نوح علیه السلام ښځه هم دغسې وه. ضرب الله مثلا امرأة نوح و امرأة لوط. هغې به هم د نوح علیه السلام متعلق قوم ته وی د ما خاوند لیونی دی او پلان کې او پلان کې. دوی ته څنګه ووتل نو الله څه چل ورسره وکړو، اغون کلي اول یې ښه مضبوطه چغه پې واله، جبریل علیه السلام پې ښه مضبوطه چغه واله، او د چغې نه پس یې څه چل وکړه، جعل عالیها سافلها، الاوړه یې کړل، او امطرنا علیهم حجارة من سجیل، لکاڼو باران یې پې وکړه، درې عذابونه شي، د بجلی تندر چغه الاوړه یې کړل، او د پاسه پې د کاڼو بارانونه وکړل، او ښځې به شا شاته کتل، یو کاڼي باندې هغه ولګېدله، هم پکې مرداره شوه. لوط علیه السلام خدای بچ کړ، ټول اهل عیال خدای پاک بچ کړل، قوم خدای. د دنیا عذاب هم پرې راغی، او الله وایي چې مونږ پې لعنت تابع کړی دی تر قیامته پورې، د خدای په غضب اخته دي، او قیامت نه پس هم جهنم دی. د دنیا خواهش او ګناه یې خوښه کړه او بېحیایي خدای څونه تباه کړه. اوس هم هغه علاقې ته ډېډ سی تی وایي، ډېډ سی ورته وایي، بحیره مردار ورته وایي، د اردن خوا کې د علاقه نه وزندار شي پکې نه ډوبېږي،
خلق پکې دي سیل او سیاحت نه پکې لامبي سمندر دریاب دی او خلق د پاسه په پراتی اډوبول نه کوي دغه په د پاسه په پراتی او اوسم پاکه آباده الوړې پرتی دي